السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن جلبي تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د یوټیوب چینل په لومړي سرچ کې راولو. نو که تاسو هم خپل چې د یوټیوب چینل لرئ او یا هم د یوټیوب چینل جوړولو اراده لرئ نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ ویډیو ډېره دقیقه وګورئ. نو تاسو زه مکمله طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل یوټیوب چینل په لومړي سرچ کې راولو. ډیری دوستان چې چینل جوړ کړي نو د هغوی چینل په لومړي سرچ کې نه راځي. نو تاسو درښایم چې ولې نه راځي، څه ستونزه ده. ملګرو کله چې تاسو یو چینل جوړوئ نو لومړی خو باید داسې نوم ورته انتخاب کړئ چې په هغه نوم باندې بل چینل نه وي. که څه هم بیا هم ډیری کسان داسې نوم ورته انتخاب کړي چې په هغه نوم بل چینل نه وي جوړ شوی، بیا هم د دوی چینل په لومړي سرچ کې نه راځي. خو بیا هم که چېرته تاسو خپل چینل ته داسې کوم نوم ورکړی وي چې په هغه نوم باندې په یوټیوب کې نور د یوټیوب چینلونه هم شتون ولري نو تاسو ته طریقه درښایم چې څنګه بیا هم خپل چینل په لومړي سرچ کې راوستلی شو. نو تاسو به هم راشئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. نو کله مو چې کروم براوزر خلاص کړ دلته به تاسو خپل یوټیوب ته لاړ شئ. دلته به خپل جیمیل ورته لوګین کړئ. کله مو چې جیمیل لوګین کړئ خپل یوټیوب به خلاص کړئ د پورته 3 ډاټ به راځي په کروم براوزر کې، دغه به کلیک او لاندې ډیسکټاپ سایټ په دغه اپشن به کلیک وکړئ. خپل کروم براوزر به دغه سایټ به ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. اوس به د خپل موبایل په ښی خوا پورته کونج کې دلته خپل چینل انځور راځي، په دغه به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو راشئ سټوډیو یوټیوب سټوډیو، په دغه یوټیوب سټوډیو به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته لاندې یو اپشن راځي، ګورئ دوستانو دلته د سیټینګ په نوم اپشن راځي، لاندې سیټینګ تاسو ته ښکاري. دلته په دغه کوچنی سیټینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږه شیبه به ورته انتظار وکړئ تر څو تاسو ته دغه سیټینګ خلاص شي. دلته به تاسو په دغه لاندې دوهم اپشن راځي چینل، په چینل باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو تاسو ته یو مهم اپشن راځي کیورډ په نوم، د کیورډز په نوم اپشن دی. نو دغه اپشن ستاسو لپاره ډیر زیات ضرور دی. کله چې تاسو زه درته لږ شاندې زون کوم، نو کله چې تاسو دغه ته کوم نوم ورکړئ نو څوک ستاسو چینل سرچ کوي نو په دغه نوم دلته چې تاسو کوم ډول نومونه ورکړئ، ورډز ورکړئ، کیورډز، نو هر څوک چې دغه کیورډ په یوټیوب کې سرچ کوي نو تاسو چینل به هم پکې راځي، ستاسو ویډیو به هم په دغه شانتې راځي. نو تاسو دغه ما چې کوم کیورډز ورکړي دي تاسو به د خپل چینل نوم مطابق همدغه ډول کیورډ ورکړئ، کیورډز به ورکړئ. نو زه بالکل به ورایم چې ستاسو چینل به په لومړي سرچ کې راځي. د دې څخه تاسو یو سکرین شاټ درته اخلئ، همداسې په یادو کوئ، دغه ځای تاسو په یاد کړئ. لومړی د خپل چینل مکمل نوم په کوچنیو تورو بغیر د فاصلې ولیکئ، بیا هم خپل چینل نوم ولیکئ مکمل د فاصلې سره، بیا هم په کوچنیو تورو ورسره فاصله هم، او لاندې نور تاسو ګورئ بیا دغه شانتې بیا یو څومره فاصلې سپیس پکې وي هغه جدا جدا ولیکئ. لکه د ډول چې ما لیکلي تاسو خپله په سکرین باندې لیدلی شئ، دغه ډول یې ولیکئ. نو بالکل زه په ډېر مطمئن چې ستاسو چینل به په لومړي سرچ کې راځي. کله مو چې دغه ولیکل نو وروسته به تاسو سیو کړئ. دلته تاسو سیو اپشن ښکاري په دغه کونج کې، په دغه سیو اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ او دغه معلومات به سیو شي. نو تاسو خپل چینل لږ شیبه وروسته چیک کړئ، د بل یو بل اکاونټ څخه سرچ کړئ نو تاسو چینل به په لومړي سرچ کې راشي. که په اول ور ستاسو چینل په لومړي سرچ کې رانغی نو تاسو ډاډه اوسئ چې یو څو ورځې وروسته به ستاسو چینل په لومړي سرچ کې راشي. نو دغه طریقه چې ما تاسو ته دروښوده په دې چې دغه طریقه تاسو خوښه شوي، که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ.